السلام علیکم کتونکو ستاسو په خدمت کې نن موږ دا کوم ویډیو جوړو هغه د جندر یا د سیکس په حواله باندې دلته خلک د دغه دوه ډیفیشینټ کولو لپاره ډیر شان سره ګډ کړي نو زما دا کوشش دی چې تاسو ته سیکس او هغه سره جندر څه ته یې یا سیکس څه ته یې دغه په حواله باندې به ان شاء الله تاسو ته معلومات درکو دا به ډیر مفید وي او کچيري تاسو لپاره دا ویډیو مفید و به لایک هم کوئ سبسکرایب هم کوئ او دغه سره شیر هم کوئ سیکس کوم دی دا یو بایولوژیکل ټرم ډیټرمین کی د ښځې او د نر په مابین کې کوم فرق دی سیکس کوم دی دا بای نیچر دی یا د قدرت لخوا دی د ښځې او د نر په مابین کې نو یو میل نر یا فیمیل یا ښځه فرق د قدرت لخوا صرف دغه دی خو دغه سره تاسو بلیدل هم د ښځو په نر په مابین کې فرق دا هم دی چې په شکل صورت کې او دغه په کردار کې هم فرق بیخي ډیر واضح دی لکه په ښځو کې الله پاک دا صلاحیت ایښی دی چې هغه بچی پیدا کولی شي او له سره دغه صلاحیت هم په ښځو کې شته چې هغه و بچي ته هغه شیدې هم ورکولی شي مګر په نر کې دا صلاحیت نشته چې بچی پیدا کړي یا هغه ته شیدې ورکړي او له دغه سره په جسمانی طور فزیکلی هم په ښځو په نر کې الله تعالی فرق یې دی د نر کوم اعضا یا جسمانی صورت وي دا په جلا قسم باندې الله تعالی تخلیق کړی دی او د ښځې غدارنګه جلا دی خو نه ډېر خلکو د سرجري په صورت کې له دغه سره د باډي بلډینګ په صورت کې د ډانس په ذریعه باندې یا د خوراک په ذریعه باندې ښځو هغه رنګه صورت اخیستي لکه د نر او نر هغه رنګه صورت اخیستي لکه د ښځې خو ډېر شان اوس هم ناممکن دي چې هر څومره سرجري وشي خو هغه صلاحیت په نر کې تر اوسه پورې نشته چې کوچنی پیدا کړي یا کوچني ته شیدې ورکړي شکل صورت قد قامت دا خو زیاتولی شي ما درته وویل د سرجري په صورت باندې او دغه رنګه د پریکټس په ذریعه باندې او له دغه سره د خوراک په ذریعه باندې لکه یو باډي بلډر ښځه یو باډي بلډر نر وګور د هغو په جسم کې داسې خاص فرق نه وي له دغه سره او جندر چې کوم دی دا سماج یو ورکړل کړی نوم دی د ښځو د نر په حواله باندې کوم ډیټرمینیشن کې دلته د په جندر کې چې کوم نارمز یا رول یا تعلقات د نر د ښځې تر مابین کوم ډیټرمین کوي هغه ته جندر ویل کېږي چې دا سماج جوړ کړی دی د جندر کې هم مطلب دا چې د ښځې او د نر په مابین کې بالکل یو فرق نشته کم کردار چې ښځه ادا کولی شي هغه نر هم ادا کولی شي او کم کردار چې نر ادا کولی شي هغه ښځه هم ادا کولی شي کم کردار چې نر ادا کوي هغه ښځه هم ادا کولی شي او کم کردار چې ښځه ادا کوي دا نر هم ادا کولی شي خو موږ دا دلته یو عام یو میت دی او خلک دا یې چې کم کارونه چې نر کوي هغه ښځه نه شي کولی خو دا په دنیا کې ثابت شوله ښځې جهاز هم والوځوي ښځې دغه رنګه په فوج کې هم خپله برخه واخیستله په محاذو کې هم وجنګېدله او دغه رنګه ډاکټري هم شته او دغه رنګه انجینریانې هم شته هغه یو سماجي فرق دی دا د خلکو جوړ کړل شوی دی خو دلته بیا دوې خبرې بیا نورې هم راځي یو دی جندر ایکوالټي یو دی جندر اکویټي جندر ایکوالټي مطلب دا دی چې که چیرې یو ځای یو ښځه وي یو نر وي او هغو ته سوي دوه امروده او دوه سیبان راشي ایکوالټي مطلب دا دی چې نر ته به هم یو امرود ورکړي یو به سیب ورکړي ښځې ته به هم یو امرود ورکړي یو به سیب ورکړي مګر ایکویټي چې کومه ده هغه موږ په دا طریقه باندې دغه موږ فرق واضح کولی شو چې که چیرې دوه امروده دي او دوه سیبان دي نو د برابرۍ پر بنیاد باندې یا د حق په بنیاد باندې خو دا دی چې که چیرې نر ته دوه سیبان خوند ورکړي او ښځې ته امرود خوند ورکړي نو باید چې دا ضروري نه وي چې هلته بیا د ایکوالټي خبره وشي چې یا ته به یو سیب اخلي یو به امرود اخلي که چیرې دته نر ته سیبان خوښ دي خو دوی د دواړه سیبان واخلي او ښځې ته بیا که چیرې دواړه امروده خوښ دي نو دوی د بیا دواړه امروده واخلي نو دلته ایکوالټي هم د ښځې کوم ده دلته ډېر اګنورنس په دا کې هم را روان دي نو دا و د ښځې د جندر او د سیکس په مابین کې فرق خو خاص کار واضح فرق دا دی چې د سیکس په حواله باندې د الله تعالی د بای نیچر دی چې دغه
قدرتي په هغې کې په جسماني رنګ صورت په شکل کې څه فرق وي او هغې کې د ښځې د کوچني د پیدا کولو صلاحیت وي او له دغه سره کوچني د شیدو ورکولو صلاحیت وي. او جنډر چې کوم دی دا یو ټرم دی چې سماج جوړ کړی دی د نر د ښځې په حواله چې په هغې کې موږ دا یو چې نر هر څه کولی شي، ښځه په ډېر شیانو کې تر هغه کمه ده، خو دا بالکل یو میت دی. لکه کوم چې نر کولی شي هغه ښځه هم کولی شي، کوم کارونه ښځه کولی شي هغه نر هم کولی شي. دلته زه په سایډ باندې یو 3 سوال له تاسو سره شیر کول غواړم. تاسو هغه په انګلیش کې هم دلته وي او بیا به دغه سره سره په پښتو کې دغه ترجمه وي. دا 3 سوالونه به تاسو بیا خامخا ګورئ او له دغه سره سره به بیا چورت هم پرواز وي چې جنډر دغه سره دی چې او دا به تاسو غدي اوس وګورئ. او you were a girl or a boy. سوال نمبر 2 دی چې was there gendering in your home when you were growing up? Are gender role still prevalent in your family? دریم یو دی چې what has been your most painful experience as a girl or a boy, man or a woman? د دغو درو سوالو جوابونه به تاسو له خپل ځان ځا په خپل واخستئ. ان شاء الله ستاسو لپاره به نور هم ډیر کلیر شي. دا الله. Please subscribe.